مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی دی یو کتاب دے کشکول علمی کشکول معرفت هغه کې یو واقع لیکلی دا ولې ما درته حواله درکړه په مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان زمونږ د دارالعلوم دیوبند لوی مفتی وایي چې یو سړی به ته یو عالم د بیت الله حج له چې حج یې وکړو نو دی به ته مدینه منورې ته نو مدینه شریفه کې به قانون دا دی الله دې تاسو مونږ ټول ورته بوتلېږي شوق سره وایه که امین نو چې الله پاک بوزي نو دی به د رسول الله مبارک دی مخ ته مخامخ ودرېږي مبارک چې ودرېږي نو دی وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله مخامخ دا عقیده زمونږ چې هلته ودرېږي مخامخ نو ستا درود او سلام اوري او جواب هم درکوي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله نو چې بیا لږ ورمخکې شي داسې یو ګام تقریبا نو بیا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه مخ مبارک تا مخامخ بل یو سوړه ده نو هلته به بیا په هغه درود نه وی صرف سلام به وی السلام علیک یا ابا بکر ابو بکر پتا دې سلام السلام علیک یا خلیفۃ رسول الله دا الله د پیغمبر خلیفہ پتا دې سلام خلق نور صفاتونه کوي اے د نبی علیہ السلام سخرا پتا دې سلام اے د نبی علیہ السلام د غار مرګریا د هجرت مرګریا دا سلام وکي هغه نه چې یو پټې لګ مخ کې شي نو بیا یو بل سوره ده الته ودرېږي نو په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سلام وای السلام علیک یا عمر پتا دې سلام اے د نبی علیہ السلام سخرا پتا دې سلامي د رسول الله مبارک مرګریا پتا دې سلامي د نبی علیہ السلام غورا مرګریا پتا دې سلامي دا صفاتونه وکي دا علم براته د بناتونه وي شاعرو د نبی علیہ السلام صفاتونه به هم کول خل دوبره رش نو هغه زمانه کې راوستي دي او بیا به د حضرت ابوبکر رضی الله عنه او د حضرت عمر رضی الله عنه صفاتونه کول په شعرونو کې ډېر شوق سره د مدینه شریفه کې د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر رضی الله عنهما مخالف او سید دشمن هغه وی چیرې دا نبی علیہ السلام دا صفت کې کوا نو دا ابوبکر او د عمر صفت ولیکي دا ولیکي نو هغه وسره چالو دی مولا صاحب له ډوډۍ وکړه صاحب ما سره به ته دې ډوډۍ په باندې باندې بوته او چې بوې ته نو الته وته غلامان نوکران لمسول یو سړی براولم او جبه به پرې کاو نو چې دې سینکور ته بوته نو بس خله ولا आवाज وکړه او جبه ته پرې کړه وی په دې جبه ته د ابوبکر او د عمر صفاتونه کې کله حضور پاک کې نو کوا نو دا غي ولې کې او زو سه ولې اوس دې له جوړه کې او دا جبه دې لاس کې داسې ورکړه دې غریب خو تازه وینه دا رحمن ډکړ جبه لاس کې نیولې دا وینه ته بیگی شرلار روان دي او چې دروازې نه بار هوت به هوش پریوت په دې به هوشه دوران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شو خوب دې به هوشی ده حضور پاک ته تاسو کوي الکه والے وسب د ابوبکر او د عمر صفاتونه مې کول نو جبران لاړه د دې په صفات کې وکسه د کلاغه جبا ودا د الله رسول وراکا ورېکلا چې ورېکلا وی خلق ولوکا او رسول الله مبارک هغه د جبې سره واغشتا او غمون پوری ولونی ولا یو ځکلا وی کا خبره شروع ټیک شو بالکل اور راویخ شو چې وی قتل چې بټیک ته فوټه داغ نشته دل نشته بالکل صحیح ده لکه جاړو پرېښې ویني راغه خیر کړي تراغه کورتا د حج د پس حج خلاص شو کله واپس لا جلال اوس خو ډېر مضبوط یقین دی اوس خو ډېر شوق سره شیرونه وای او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په حضور د اخلاص او صفاتونه کې اوس خدای مرتبه معلومه شو دا عزت معلوم شو چې صفاتونه کوي نو اوس بل یو سړی راغی او دعوت یې ورکما سره بده ډوډۍ وخوري ډېر خدای لال بش چې ډوډۍ روان شو شاګردانو ته یې صاحب نته سکه پروس کالم یو سړی د ډوډۍ په باندې بوتلې وي او جبه دنه پرې کړ اوس ته بیا څوک بودی مل پدې کې یوازې مزه دیو ته سوي چې پروس کالې جبه پرې کړ څه چلو شو الله دما جبه جوړ
او زما یقین دا جوړ شوی دی که د دې ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما په صفتونو کې مې سر پرې کړی شي دا به خدای جوړی ما عملی ولیدل ارس فکر مه کوه چې لا اتفاق ته ګورم پاک کور وردن نشو یاره لکه خو ګبروم شو چې خدای خیر پکې واچي چې نن به څه منصوبه خدای خیر واچي سړی خو هغه نشته نور دی خلک ډوډۍ پې وخوړه ډېره مزېداره او بیا ته یې بھائی جان مولانا صاحب طرف پاس راځه نو بویه ته یو کوټې له چې کوټې ته سینګ وردن نه که نو په کوټه کې په موږي باندې یو بیس تړلی شوی و غټ بیز و وی دا پېژنې مولوي صاحب ورته وایي نه پېژنم دونه پېژنم چې بیز دی دومره غټ بیز څه کوي دا هم کوم ځای پیدا کړی دی او بیز یې سترګو نه اوښکې روانې دي جاړې چې ته ته وکتل نورې اوښکې هم روانې شوې دا څه شی دی وی صاحب تا ته یاد دي پروس کال ته چا دلته راوستی وی وی آو څه چلې در سره کړی ژبې پرې کړې وه وی ښه صاحب زما پلار و تی راوستی تا نه ژبه پرې کړه ستا ژبه خدای جوړه کړه او د هغه نه اقه وخت دقه بیز جوړ شوی دی او په موږي تړلی پروت دی اوس مې راوستی او دوا ورته وکړه چې خدای پاک یې واپس انسان کړي ما یې واپس اوس نه کېږي او د سترګو نه اوښکې روانې وي اوښکې چې د عالم ته کتل من عاد لی ولیا الله وی چې زما دوستانو سره دشمنی کې نو زما جنگ ته تیار شه ما د طرف نه اعلان جنگ د اعلان جنگ مهرباني وکړئ نیکان خلک چې څوک هم د دین کار کوي دا خدای ولی دی عالمانو پسې خبرې مه کوئ دا اولیا دي ګورئ قسم په خدای په دې زمانه کې زموږ د علماو څه تنخواګانې دي تاسو ته پته شته په مدرسه کې د لوی مولا 15,000 تنخواه یو 8,000 بس دا غټ مولا دا عام علما 3,000 او 2,000 تنخواه ده رښتیا ووایه تاسو به په 2,000 3,000 روپۍ میاشت تنخواه کار وکړئ دا حافظ صاحب او د قاري څونه تنخواه 1,000 روپۍ تنخواه هم شته 1,500 روپۍ میاشت تنخواه هم شته 1,500 1,500 روپۍ میاشت تنخواه هم شته 2,500 هم شته وګوره او په دې معمولي تنخواه کې دا خواران لګیا دي او د دین خدمت کوي د قرآن خدمت کوي نو چې دا د خدای اولیا نشي څوک بشي څوک یې پټکي پورې خاندي څوک یې اوږدې جامې پورې خاندي څوک یې تقریر پورې خاندي څوک یې ګیرې پورې خاندي یو ځای ورسره څوک په مېز ډوډۍ نه خوري چې ته داسې لوی مجلس کې ملا صاحب لاړ شي اوږدې جامې وي او پټکې وي قسم دې دا خلک یو بل ته سترګې رودې وي او خاندي به پورې بچو ته خلک په سپک نظر ګوري عام چې هغه خاص ډوډۍ وي هغې کې څوک نه راولي ملا صاحب دی په معاشره کې خلک د عزت په نظر نه او دې غریب په هغې کې هم لګیا دی د خدای د دین کار کوي دې په هغې کې هم لګیا دی محنت کوي او چې څوک مدرسه چلی چندې غواړي چنده څونه ګران کار دی کوڅه په کوڅه ګرځي چنده هلکه وي دې تنخواه دي نو ته نه هلې څه دی به څه خوري بچي به یې څه خوري ښځه به یې څه خوري د دین خدمت کې ته څه کوي ښه تنخواه والي څه څه تنخواه به والي تنخواه به نه هلي څه به کوي نه خو ته الله یو کار کوي نو دا یو مهرباني وکړئ دا چې خپل زما کم دوستان یا شاګردان یا مقتدیان نور خلک به خپل کار کوي یا زما تقریر څوک په کیسټو کې اوري مینه ما سره لري زه تاسو ته دا درخواست کوم چې ګورئ خدای لپاره د علماو قاریانو حافظانو او دیندارو صالحینو بدو نه وایي دې نه مخکې څه خولې نه وتې دي نو توبه وباسئ دې نه پس بس الله زما توبه راباسي دې دنیا کې به خدای دا نه بیس جوړ نه کړي قبر کې به یې نه جوړ کړي هر چا نه جوړي دې دنیا کې به بیس جوړ نه کړي آخرت کې به یې نه جوړ کړي بیا به څه کوي خدای سره او رو به دې نیسي ګورئ داسې به دې رونیسي زوی به دله رونیسي ښځه به دله رونیسي تا به رونیسي په داسې غم به رخته کړي والله که بیا تا سره د هغې علاج هم شته نو ګوره بیس ته جوړ شو ولی الله وی زما دوست سره چې څوک مقابله کوي ما د طرف نه اعلان جنگ رښتیا وایه د خدای د جنگ طاقت موږ سره شته نمرود سره د خدای د ماشي طاقت نو یو ماشه ورولېږه یو ماشه او هغې والا پس پیمه وردن نه که او د هغې ماشي د لاسه یې مړ که نو د خدای د ماشي مقابله نشته دا اوس چې کوم ماشي راګډ شوي هغه څه هغه څه ډینګي ویرس ډینګي مچر علاج و چا سره رښتیا ووایه هغه بربنډې ښځې په پنجاب کې چې پرتوګونه یې نه اغوستل او هغه بربنډې ښځې چې لوپټې یې نه په سرولې او په نیکرو کې ګرځېدل بورقې د ماشي د لاسه په سر کړې که نه الله یې ودرېږې د خدای نه منې د رسول نه منې د علماو نه منې چې ماشي د لاسه یې په سروي او که نه په سروي
اعلانو صاحب ما ته چاوي پلاور کې بورقې شاټ شو نه پیدا کېده خلقو د ماشو نه یریدل بورقو کې بغیر د ماشره له ټکرانه کې نو ماوی د مولانا نه یریږي ماشینه بیا یریدل اس قسمه د قرآن په آیتونو عمل نشته الله دې کمال چې الله دې په یو ماشي د یو رکوټ انجکشن وامه چې چل لتا وخه دینه زیات سره ونه کی والله که د خدای د ماشي مقابله وکړي شي د خدای په سم مقابله او بلا وره شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه د مشکات شریف یو حاشیه لیکل اشعه اللمعات په پارسه جبه کې هغه کې په د اخیری جلد کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مناقب او په صفاتو کې یو واقع لیکل ده وی د هندستان نه یو سړی حج لته نو چې حج به وکړو یو عالم حج لته نو اوسم چې څوک حج لدی نو یارانو دوستانو باندې وګرځي لکه حج لازم ساسه پکار دی یا که ما باندې سزیاتی کمی وي ما بخما بخله ولوی سفر دی نو دی په خپل دوستانو وګرځي یو مرګري او اشنا هغه ته مرګري حج لازم ساسه پکاري ماته ودل راو یاره زما خو یې سم نری پکا په یو سوال جواب مشتا وایا چا سره یې رو به نه کې خدای نه یک بخت ما دوسته سوال جواب باندې ستړی کېږي یاره ستړی کېږي نه خو به نه کې وای ولی به نه کم څه چل دی پکې اصلي نشته ولی نشته او به نه کې بالکل کوم وعده بالکل کله کرا کلاس وی خچ تکل حج نه فارغ شي او مدینه شریفه ته لاړ شي او الته پر رسول الله مبارک ذو سلام خپل اوه نو زما سلام هم په وای د هندستان زما یو دوست تر پلان کې کلی دا الله رسول الله درمه سلام وای او پس ته سلام نه دا وای چې زما ستا ملاقات ته ډېر لکېږي چې راشم خو تا سره دا دوه کسان دی ابوبکر او عمر چې دا ستا دشمنان دي که نه دا د سره پراته دي د دې د وجې ستاسو ملاقات له نه راځم دا مې بدي شي هلکه خدای ته وګوره ظالمه ظلم مه کوه دا خدای د پیغمبر دشمنان دي د دوستان دي هغې ته خو وزیران ویلی دي وی نه بس زما سوال جواب ګور تا ته ما نه وي چې نه بکې دا برسه استا دې چا وجلې نه دی نه عالم وایي چې حج مې وکړه مدینې شریفې ته لاړم هلته مې په رسول الله مبارک خپل سلام ووی بیا مې په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سلام ووی په حضرت عمر ویړه مې یارېده خو سوال جواب ورشه وکنو ما د الله رسول زما یو دوست دی او ما ته ستا سلام ویلی دی او سلام نه پس وای چې زما ستا ملاقات ته ډېر کېږي خو ستا په دې خوا کې ستا را دوه دشمنان دی ابوبکر او عمر رضی الله عنهما د دې د لاسه دله نه راځم که دا نه وی راغلی به وی دا مې په یاره کې وی اوله کې مې فیصله وکړه چې خدای بېخته دې دوست وباسه څه خاص سوال جواب یې راته کړی وی چې لاړم خپلې کمرې له او په کمره کې وده شم خوب مې ولید خوب کې زه خپل کلي کې ویم خوب کې سړی وینم وی کلی کې وی دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وسره حضرت ابوبکر صدیق دی حضرت عمر فاروق دی رضی الله عنهما او زما دا دوست دی وی ما ته حضور پاک وی چې دې سړی وی چې د ابوبکر او عمر زما دشمنان دي مې سید د ویلې دي وی عمر ته اشاره وکړه داسې اشاره وکړه په خولې غږ ونه وی عمر ورمخکې شو او تورې اوچته کړه او ټس یې ورکړه چې دغه سړی په سر و سر یو خوا پرېوته او تنه بل خوا پرېوته وی زه راویښ شوم وی ما د خوب تعبیر ده وایسته چې دا خراب سړی دی دا د ګور رسول الله مبارک خفه شو په دې سوال جواب او عمر ته وی سر ته و دا تعبیر مې وایسته وی چې حج فارغ شم د مدینې منورې نه او کلي ته رالم خلک مبارکې له رالل وی دا دوست مې رانغی دی یو بل کلی کې اوسېدم نو زه وله لاړم چې لاړم نو ور مې وډمو ښځې وی څوک یې مې د پلان کې ما زما دوست ما له ملاقات ته رانغی بیمار دی که څه چل نه وی ښځې په جاړه شوه په چغو شوه چې هغه ستا د حج د تلو نه پس مړ شوی دی څنګه مړ شو ناجوړه وی نه په پلان کې ورځ باندې غسل خانې ته ټټۍ ته ننوتی او دسماتې له راونوت
مونږ ورپسې وروړه به ننوته اخره کې ور ورپسې مات که وخې ډېر واړه چې ور مات که نو پټاټی کې چا په توره والي سره یو خوا پروت و تنه بل خوا پرته و او سړی مونږ ته نه دی معلوم چې چا والی ویمه چې دا کم وخت و چې ټیم یې خو اقا ټیم و چې کم وخت ما خوب لیدلی و وی ما ورته سړی ما ته معلوم دی دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه والی دی او په حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسوی من عاد علی ولیا رسول الله مبارک سے فرمائے وی چې چا زما دوست سره دشمنی وکړه فقد اذنته بالحرب زه هغه ته د خپل طرف نه اعلان جنگ کوم زما جنگ ته تیار شه الله چې حضرت آدم علیہ السلام پیدا کړل پیدا کړ فرشتو ته وای وی زه آدم پیدا کوم سلا چې زما په مخ پزمکه خلیفہ شي او زما احکامات ورسای موږ عبادت کوو کنه دا سه عبادت چې چا پلار باغه سه ونکړي شي نو که صرف عبادتو نو فرشتے کافی وي صدا پاره آدم پیدا کړ انی اعلم ما لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ زه پوهیږم زه دا آدم دې پیدا کوم علیه السلام چې زما حکمونه ورسای زما دین ورسای دین یوازې د عمل نه دی دین د عقیده دی د اخلاقو دی د اعمالو دی د عباداتو دی د ګناه نه د بچ کېدو دی د خدای سره د جوړ او د تعلق په پیدا کېدو خبره ده دی نو نن هغه رسول الله مبارک غلام پیغمبرانو خلیفګانو هغې به دین رسو او حضور پاک وی زمانه پس زما دین څوک برسوي عالمان د مشن کې لګیا دي دا دا پیغمبرانو مشن کې لګیا دي دی دا الله چې کوم مشن دی هغه کې لګیا دي نو چې ته دشمنی ور سره کې نه خدای به اعلان جنگ تا نه وای جنگ ته وی تیار شه نو ارسو کو پتور په سټ نه وای هر چا نه خو بیز او شادو نه جوړای قبر کې به جوړای بالکل به جوړای نبی علیہ السلام فرمایي مسخونه به مسخ کیږي چانه به خندیران جوړيږي چانه بيزوګان به جوړيږي چانه شادوګان به جوړيږي چا سر بلاندې خپې به پورته څوک به د مارانو په شکل رواني رب العالمین دې مونږ وساتي نو د خدای مشن چې څوک چلای او څوک خلق خدای ته بلی او دعوت الله کې لګیا دي بالکل به بد نه وایو کنن نه پس خلې نه ګډې وډې وتیری مونږ وایو الله زمونږ توبه بیا به نه وایو یو عالمانو سره روانه مه کوئ ښه زمونږ د عالمان خو چېرته تا ته به تیزه خبره وکړي ته ورسره وایې دا ولې وکړه او بعضې وخت کې عالمان عامه خبره کوي چاته یې وایي نه عامه کوي خو په یو سړي کې هغه خبره راوخېږي وي دی ما ته ووایي حالانکې چاته وایي نه عالمان عامه خبره کوي وي دی جوړ ما ته ووایي او عامه خبره به نه کوي چې اوس وایي چې مونځ کوئ نو بېلمازه به وایي دی ما ته وورونه یا چې وایي لکه د مور پلار قدر کوئ نو چې څوک د مور او پلار قدر نه کوي یا به څه وایي چې دی ما ته وورونه دا به نه وایه او که چېرته ستا جنازې له درننه دی یا ستا د روغ پوښتنه ونه کړله د بیمار تپوس یې ونه کړه نو په دې به ورسره روانه نه کې خیر دی دې د دین لوی کار کې اوزګار بنو کنه او په عدل بدل به ورسره کلې نه کې مال راغې ولزم او بیا د خدای څه پیدا شوه بیا د خدای مخصه شو بیا د دین مخصه شو بیا د قرآن مخصه شو چې ته عالمانو سره په بدل کلې کې مال راغې زه وله کوم او رانغې نه کوم نو بیا خو خبره د دنیا د دنیادارۍ شوه که نه بیا خو که خان بابا درغې ورسره کې یو د ګاونډي درغې ورسره کې که در نرغې ورسره نه کې نو بیا خو خبره د خدای د رضا ختمه شوه بیا خو د خدای د رضا خبره ختمه شوه بیا خو خبره د دنیا د عدل بدل شوه نو د خدای رضا مخکې که عدل بلکې عام مسلمان سره مدل بدل مکوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر په مقام خدای سوادیار له صحابه دي اته توري دي اته توري څه شي دي او د کجورو ډانګونه دي او دوا سونه دي او یو خان دي او مقابله کې چې کوم دشمن دی نو هغه زر دی ټول مسلح دی هر یو سره توره ده دوی سره دوا سونه دي هغوی سره اویا سونه دي دوی سره اویا اوښان دي هغوی سره 700 اوښان دي
دوی سره پشمیر ته توری دی هغې کې هر یو سره توره ده ظاهر کې چې نبی علیه السلام وکتل چې دشمن خو مضبوط هم دی سامان جنګ هم شته او زما صحابه کرام خو بې سر و سامان دي سپلیم د خوارانو نشته اکدینو په ټوکړو یې تړلې دي شلېدلې دي او جامیم د غریبانانو شلېدلې دي په ټوکړو یې تړلې دي او دا به د دې زرو تورو به اته تورې څه مقابله وکړي او یو اسونو به دو اسونه سره مقابله وکړي او د اوو سوو خانو به یو خان سره مقابله وکړي او د زرو کسو مقابله به 314 څنګه کوي نو دا یو مقام دی هلته کې یو سفر ولا صحابو جوړ کړی عریش سفر ته وایي په عربی کې د هغې سفر لاندې صحابو ته یې ویځی څوک پیرداري وکړي څوک خوبونه وکړي ځان دمه کړي او حضور پاک ټوله شپه خدای ته جړه وکړه ټوله شپه وجړل او چې کله سار شو نو په سر یې صادر مبارک اچولی او بیا خدای ته مخ کړي او الله ته درخواست کړي چې یا الله دا 314 مې په ډېره خوارۍ پیدا کړي دي الله دا وږي دي خدایا دا نار دي خدایا دا بربند دی خدایا دا خپیب لخپی دی اللہ دا مسکینان دی دا فقیران دی خدایا او اللہ که دا ملشو نو تر قیامت پور استادنو مغشتو والا بسوک پاتی نشی و اللہ ما و سر وعده کردی دا چه خدای با دا سر مدد کی نو خدای ما مزلیلوا خدای ما مخواروا خدای ما مبیواده کوا دا جړی کوله نبی علیہ السلام او دې کې د سر مبارک نه صادر پریوته حضرت ابوبکر صدیق راغی او نبی علیہ السلام ته حسبک یا رسول الله دا الله رسول باس چې ګورې نور سونه باس دا نور مکړه هر څه چې کېږي با ابو بکر مخکې دی حضور پاک ورپسې جبریل راغی علیہ السلام آیت راوړو سيهزم الجمع ويولون الدبر دا الله رسول استا فریاد زاری جړه خدای قبول کړه په دا 314 به دا زر ټکوم دل ان شاء الله العزیز ومغه سیو شو 314 خدای غالب کړل او هغه زر کافرانو کې او یا خدای مردار کړل او یا بندیوان شو نور او تخت د مکه مکرمه ته نو د جړاو د زارې بدل خدای په دنیا کې ورکړي هغه د چې کوم د جړا کړي وا هغه سفر باندې یو جمعه جوړ دی مسجد عریش وته وي مسجد عریش سفر والا جمعه زاری جړا دا خدای نه پریدي دا خدای قبلی الله تکلیف را ولی لرکی بم الله بيد الله نه بل څوک نشي لرکوله يمسسك الله بدر فلا كاشف له الا هو دا قران وینا ده چې تکلیف زرا ولم لرکون کې زم بل څوک نشي لرکوله وان يريدك بخير فلا رد لفضله دې کې شک نشته د خدای د قران خبره کې څوک شک کوي کافر وي او خیر رسول کې زیما او چې د خیر رسوم د چاپلارم نشي بندول نو چې کله خدای ته جد شو نو او جاړه الله تعالی زمانم پکې پکار دا زمانه د شپې خدای دعا قبلې د مانځه نه پس خدای دعا قبلې منځو کې الله تعالی نه پس الله دعا قبلې مخکې درود شریف دوستو درود شریف فریاد خدای قبلې مخکې د خدای حمد او ثنا و الله قبلې ليله القدر پشپه الله پاک قبلې د اختر پشپه الله پاک قبلې او د جمعې پر د جمعې د خطیب چې کله خطبه ته ودرېد نبی علیہ السلام وی تر دې کې یو سات یو ټیم دی د انور پریواته پورې دا ټیم کله د امام د خطبه دی میانځو کې وی کله امام د خطبه نه کوڅي او لامون نشي وی دغه ټیم کې وی کله خطبه پسی وی کله مانځنه پسی کله د مازیګر نه پسی دی له خدای گردش ور کوي دیم کې یو ټیم دی چې د بنده د الله نه سوال کوي رب العالمین وتقبلای او زینم شتا لکه جمعات کې خدای دعا قبلای بیت الله شریف سره خدای پاک دعا قبلای میزاب رحمت لاندې الله دعا قبلای حجر اسود ته مخامخ قبلای د بیت الله شریف دروازه ملتزم سره قبلای په صفا قبليږي په مروه قبليږي او په الحمدلله ستا په خپل جمعات او په خپل کور کې چې د خدای ته زاری او فریاد وکړو الله بدل قبلای زاری او فریاد او جړا دا ډېر د کمال شی دی حضرت موسی علیہ السلام تا رب العالمین وحی راو لے وستا یو امتی دے چې ما ولا حسنم ورکړی دی ما ولا مالم ورکړی دی ما ولا بچیم ورکړی دی او دې نه صبرېږي زما ګناهونه کوي ان خطی دی زما په ګناه پسې لال شه او ورته ووایه چې الله وحی را لېږلی ده او په هغې وحی کې لیکلی دي چې باس تا نه خدای خفه دی دا ورته ووایه یوه
دویم نه دی بخم، الله و چې دی نه بخم. دریم د قیامت پر ورځ به دوزخ ته غورځوم. موسی علیہ السلام ته الله وحی راولېږله چې سړی پوهېږه. حضرت موسی علیہ السلام هغه سړي امتي له ورغې، د الله پیغمبر دی، هغې د کور نه راوویسته. ای بنده الله ما ته وحی راولېږله جبریل علیہ السلام چې تا له حسن خو الله در کړی دی، تا له مال الله در کړی دی، تا له بچي الله در کړی دی. چې خدای دې له حسن درکو نو دا ته په ګناه کې تیرې، خدای دې له مال درکو نو په ګناه کې خرچ کې، خدای دې له ځواني درکړه نو په ګناه کې خرچ کې، خدای بچی درکړل نو په ګناه دې سر کړی دی. الله اعلان کړی دی چې د ما تا سره د نن روانه ده، بس جوړه نه کوم د سره روانه ده. او الله اعلان کړی دی چې د بخم هم نه، او الله اعلان کړی دی ما ته چې د ته ووایه چې اورې ځای دی د قیامت پر ورځ. موسی علیہ السلام خو د الله پیغام ویرسو او د امتی چې کور ته لاړ نو موسی ته وختم. او خدای دا سو شو او موسی پرېښود د کور نه لاړ دشت و بیابان ځنګل ته، او هلته خدای ته په چغو په زارو شو، جاړي خدای ته او سوی یاره واقعي الله دا حسن خو تا ماله را کړی، خشته خو تا پیدا کړې ما، نو زه دا حسن په ګناه لګیا خرچ کوم. که تا حسن نه وی را کړی نو جنې به م چا نه و را کړی، واده به م را سره چا نه وی کړی. تا راله حسن راکه، خشتوالی خو تا ماله راکه، نو خدایا دا ما په ګناه کې تیر که، ستا دا خشته ښکلېوالی چې تا راکه نو دا زه په ګناه کې تیروم. نوی نوی ګناه کوم روزانه، نوی نوی ګناه کوم، ولې زه ښکلې یم؟ تا راله حسن را کړی. خدایا مال خو تا ماله را کړی دی، نو پکار دی چې جومات کې ولګوم، پکار دی په نیکۍ کې ولګوم، پکار دی چې الله پې رضا کم. نو دا مال زه ستا په دشمنۍ کې لګوم، ګناه خو د خدای دشمني ده. نو ځواني خو الله تا را کړې ده، نو پکار دی چې تا ته زړه کړم، دا ځواني تا ته زړه کړم، ستا په عبادت کې او ستا په منځ کې او ستا په روژه کې او ستا په حجونو کې زړه کړم. نو خدای هغه ځواني ما ستا په دشمنۍ کې زړه کړه. الله اکبر. ورونو ځان تم لږ سوچ کول پکار، واقعي مونږ له خدای حسن هم راکړه. که حسن نشته نو تاسو له خدای ښکلې خوله او پوز او لاسونه او خپې او سترګې درکړي. بشیر جان که سترګې نشته نو خدای والا اواز ښکلی ورکړی، الله ښکلی اواز ورکړی. نعتونه وایي، د نبی علیہ السلام صفت کوي. خو که چا کې یو څیز نی بل نعمت به خدای ورکړي، بل به ورکړي، بل به ورکړي. نو موږ به سوچ وکړو چې دا ښکلی وجود ماله خدای راکړه، نو دا ښکلی وجود به اوس د الله په ښکلي عبادت کې تېروم. ما سره یې خو کړل چې ښکلی وجود راکوي او زه دا ښکلی وجود په دشمنۍ د خدای کې تېروم. او ښکلیوالی څه شی دی؟ نن به خو که د شپېتو نه وړی دی نو بیا به د پوزه یو طرف ته تو شوي، او غوږونه به دی لکه د چیري په بل طرف تو شوي وي، او خوله به دی لکه د مس کټي بل خوا تو شوي وي، او په مخ کې به دی جدا دوبچې پیدا شوي. حسن څه شی دی؟ یو بزرګو د هغه یو مرۍ یو مرید و مرید، هغه نیکانو خلقو له خو هر څوک راځي، یو وینځه وه، او وینځه خشته وه. نو دا مرید په دې وینځه عاشق شو. بزرګ په پوه شو چې دا مرید خو راغلی دی دلته کې او ما نه وظایف اخلي، منځ کې خو ظالم په وینځه مین شو. دی خو چې دلته پروت دی خو دې وینځې ته پروت دی، او چې هغه راځي دی ورته نیغ نیغ ګوري، او که هغه اوړي راوړي دی ورته نیغ نیغ ګوري. داسې په مصیبت باندې سر شو. ورې ګره د اصلاح پکار ده. نو چاته یې وی چې لاړ شه لږ دارو د دستونو راوړه، پساري نه د دستونو دارو راوړل. چې دارو یې څنګه راوړله نو هغه یې د وینځې لا ورکړل. د شریعت مسله دا ده چې د وینځې وجود د ښځې په شانتې عورت نه دی، د وینځې مخ عورت نه دی، مخ کدا د وینځې د سړي په شان عورت دی. صرف خېټه او ملا به پټی، که لاسونه نه پټی خیر دی، که لاندې خپې نه پټی د کونډو نه خیر دی، که مخ نه پټی، سټ نه پټی، مری نه پټی نو خیر دی. او وینځه د خدمت لپاره ده. سړی چې څنګه عورت دی د نامه نه کونډو پورې، دغسې د وینځې هم دی، خو د وینځې یو دوه څیزونه زیات دی، خېټه، سینه او شا، بس. دا بتله راتله نو هغه خو د دې پیر صاحب وینځه وه، د دستونو داري وله ورکړل. او وینځې ته یې ویې دقه غسلخانه کې به دغه ماتی او دس به ماتی بل خوا به نه دی. لیټرینونه خو نو دا اوسني که نه،
ابا راتلا او غسل خانه کې په خوابم زمونږ په دې کورونو کې سبه وته وي کور کې دنه چونچانه به وته چونچانه کې به خلکو او دسمات کاو او په بیلچو په چاره به او دسمات واغښت او ډیران ته به ورته دا غوته لټرونه پکې راځي چونچانه کې به خلکو باقاعده او دسمات لوی او دسمات به پکې کاو اغل به او دسمات به په بیلچه چاره را واغښت او ډیران ته به ورته اگر رواجو وینې ته وی چې ته به دغه چونچانه کې لګي او دس په ماته او خپل او دسمات به نه غورځي روزي به وینځ غریب دستونه لګید مرید له دا ډیوټي لګول چې د وینځ کله دستو کتاب تو چته په ډیران به غورځي وینځ به غریب خو دستونه لګید لال دس به کو چې دس به څنګه او کو مرید به ورغروال چونچانه تا چاری به اړه مکړه او هغه دس به ته اخو غورځو وینځ خو دستونو دوباره به او چونچانه وردن نشوا دس به وک مرید به ورغی چې مرید به څنګه ورغی هغه ته به چاری اړه مکړه سپېمې به پټ کړي مچان به بنګیدل او کرکه به کولا او په ډیران به غورځو وینځ به بیا غروال ځکه دستونه لګېدلې دي ځان پسې به وربند که دس به وکړو او چې څنګه به بار ووتله دی به په انتظار ورته ولاړو د پیر صاحب حکم دی به بیا چاري اړه مکړه او خاورې مورې به پکې واچولې او بیا به هغه مچان به پې بنګېدل او داسې علاقه دغه دور غنو دا اوسنې په ډیران به غورځول خو چې څو وخته تیر شو که نه دی خو سر کې د لومبي وخت نه چې زه د معشوقې په ډیوټۍ ولګېدم پیر صاحب د خپلې معشوقې په ډیوټۍ ولګولم زه خیر دی که او دسماتې دی خو د ما معشوقه ده او زه عاشق یم او خلک د خپلې لیلا سره کوي داسې نو خو چې یو لس پنځه لس شل دستونه داسې وغورځول او دا مچان پې وبنګېدل او د وینځې دا مخ چیپړ شو دستونو سره خو لاسونه هم چیپړ شي مخ هم چیپړ شي او په وینځې غریبې باندې مچان بنګېدل او څښا بین ته شروع شو نو دا په شلم پنځشتم ورته مردارې خدای دې بې خوبازه ځان له علاج وکړه موږ دې په غم اخته کړی یو څښا بین د نظیر رکه شاخواشه مخ ته دې وګوره دې لاسونو ته دې وګوره مچان در باندې بنګېږي او بند نسخازی بیخ دیوزا اخوی زخ سوکم زخ دی تام نجوڑیگم چولام بم خوچ دی خواکیگم دس رازی او منگ دی پر تٹیختا کلیو گند لطول منگ غردو بیخ دیوزا منگ دی پر شرمون او شرمولو لاسون او خپی طول دا مچان او دا گند دک دی پیر صاحبو خیارو پیر صاحب وینزاو غفت آغیل دارو ورکلا خدای جوڑ اکلا زاوستا مرید تاوی دل تراشا وی هغه د وینځې د شلو پنځوستو ټټو سامان د کم ځای غورځولی دی وی صاحب په ډیران وی ستا ډیوټي دا ده چې هغې سره به کښېنې هغې ته به ګورې او صاحب خدای دپاره پیر صاحب خدای دپاره که څه وظیفه راکې ښه که دې ازمایش کې مې چې ګورې زم در نه داسې کې وی نه ته په دې عشقې وی خدای دې نه کې چې ته به په دې دستونو په دې ګن باندې عشقې ما وی ته په دې نه وین نو چې دا شی په وینځه کې پروتو نو تا خو ته نیغ نیغ کتل جدا کې دیته نه خو چې دا تیوت نو نفرت ته کې معلومیږي دا چې مین په دې شی وي په وینځه نه وي مین یعنی وینځه خو زمغه وینځه دا ستغي خبرې دی وته ولې وکړي دا و دې راټلا ولې دا و دې شړلا ولې خو دا ستا محبوب شی ته وته دستا دا محبوب شی پکې نو بیا د خوخه وا دا پکې نو بس سړی پوه شو حسن څه شی دی د انسان خشته وجود ښکلی مخ ښکلي لاسونه خو چې قبر ته لاړ نو دا څه شي وایه اوس چینجي وخوري که ونه خوري که دا حسن د الله په دوستۍ کې صرف شوی دی نو دی به قبر کې مروخ پروتی دی به په دنیا کې هم خشتی په قبر کې به هم خشتی او په جنت کې به هم خشتی خو که دا حسن چې الله در کړی دی د خدای په دشمنۍ کې خرج شوی دی نو اخر کې به دا حسن ختم شي د نه په دنیا کې خلق به د نفرت کوي مخ نه به د جرابه جوړه شي مخ به د چیپړ شي مړسته انسان بسی او چې لږه خوله د نه لاړه شي نو بیا د بین د لاسه ته څوک کېناستې نه شي سهار او ماښام به په صابون خلامبې نو هله به ته خشته ښکارې او چې دا صابون د ځان نه لرې که نو ته څه شی دا حسن چې د خدای دشمنۍ کې خرج شي نو قبر کې به چینجي خوري دوزخ کې به سوځي جنت به ځای نه دوزخ به ځای دقه رنګې زما رونو د انسان ځواني ده
ځواني الله ورکړې ده. نو او تپوس به کوي چې ځواني دې څه کې تېره کړه، نو دا ځواني به موږ د خدای په دوستۍ کې لګو، د خدای په دشمنۍ کې به نه چلو. که دا ځوانیم د خدای په دوستۍ کې ولګوله، قسم دې د دې ځوانۍ برکت به په دنیا کې ویني او په آخرت کې به ویني. قبر کې به دا ځواني وي. ولې نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرشتو ته حکم کوي چې په قبر کې کم ځوان او نیک او صالح ورواچولی شي، وی د جنت بستره ورته خوره کې، افرشوه من الجنه، د جنت بستره وتا، والبسوه من الجنه، او د جنت جامه وتا واچوي. ډېر خشته ځواني ده او ډېر ښکلی وجود دی او ډېر خشته دی چې خوره رانه خراب نه کړي. ګوره خوره ده نه خرابه نه کړي، او د قبر ګرمي ده نه خرابه نه کړي. د جنت خوشبو پې لګي چې د قبر دا تپش او دا دوپې در نه خراب نه کړي. ګوره د جنت بستر وتا واچوي او د جنت جامې وته واچوي، ښکلی وجود دی چې قبر یې دنه ونه خوري. او چې کم ځواني او کم حسن د خدای په دشمنۍ کې خرچو، الله سوی افرشوه من النار، د اور بستره وته واچوي، والبسوه من النار، او د اور جامې وته واچوي چې اوس یې د دې ځوانۍ پته ولګي. خوره کې نه، خوره کې خو به چې ته میاشت دو میاشتې پسې به نه خوري او چنجي به یې خوري. اوس نه ورته اور برابر کې دی بدماش ته، د اور جامه ورته ور واچوی دی مست ته. دا ځواني چې د دا مټې به والې او خپې به ځان پسې راښکلې، او مشر ورته مشر نه ښکارېده، او ګاونډي ورته ګاونډي نه ښکارېده، او ملا ورته سړی نه ښکارېده. دا جومات ورته د خدای کور ورته د دشمن کور ښکارېده. اوس را ټینګې که د اور بستره، د اور بستره او د اور جامې ورته واچوي او ښې وډبوي، داسې وډبوي. نبی علیہ السلام وایي زه نه ویم د ځانه، ړوند او کوڼ پې مسلط کې، ړوند او کوڼ روغ نه، د بشیر د سوک نه دی خدای ساته، د خو نظر نه لګي که په مخې والې او که په خېټه والې. چې روغ سړی به خیال کوي چې لکه هسې نه په جامې وام غاښونه ته ونه باسم، چې روغ سړی به خیال کوي چې ورکه په دې املا به وام په خېټه وام چې ته په دړ دی نه شي. نو چې بشیر جان دله سوک در کوي پته نه لګي که دا سپیمې دله وواله او دله یې ماته کړه بیا به سي، یا غاښ یې در باندې و او دا دوه دېرش غاښ یې دله تاو راتاو کړل بیا به سي، او یا که لته در کول او د ده په لته دې لا خېټه ولګېده. بس بیا د قبر نکیر منکر ته خو د اډوجت نشته. ړوند در باندې مسلط کې ړوند او کوڼ. کوڼ څه؟ کوڼ کې څه دی؟ کوڼ دا چې د باندې رحم نه راځي، چې اواز دې اوري او چغې وې نو کېدی شي رحم یې راشي، او چې اواز نه اوري رحم نشته، ابه مقرر کې در باندې. نو ځوانۍ پته به دې ولګي 4 فوټه لاندې، د دې حسن پته به دې وګي 4 فوټه لاندې. او دقه رنګې د مارونو مال او دولت چا را کړی دی؟ الله در کړی دی. نو کدا دې د خدای پر رضا کې خرچ کو، نو قسم دې دنیا کې به خلک صفت کې ډېر ښه سړی، غریب سره مدد کوي، جومات سره هم کوي، مدرسې سره هم کوي، خیر ښېګړه کوي. مړ شو یاره ډېر ښه سړی. او د مرګ نه پس نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک صدقه کوي، دا صدقه به په قبر کې په ده د پاسه سوري وي سوري، او آخرت کې به پکارېږي. او که د مال او دولت په ګناه کې ولګاو، نو خلک هم وایي مړه مست دی که نه، خدای پیسه ورکړه نو دا دې اوس نه ځان پېژني او نه خدای پېژني. دی وایي که نه زه خلکو ته ښه ښکارم، والله که ښه ښکاري خو څوک ورته په مخامخ غږ نه کوي. او دغه پیسه په آخرت کې وبال. ولی الله وی قرآن شریف کې زه نه ویمه یوم یحما علیها فی نار جهنم، د دوزخ په اور کې به دا پیسه خدای سره کی سره، فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. خدای به په دې پیسه داغونه ورکوي. یا خدای چې نوی دا دولت نو خباو من څومره د ځوانۍ او د حسن او د مال او د پیسې په مخ اغشتي. یو ساعت کې به د نوالی ګورې سمشه داسې بیماری به در باندې ولګوي، داسې چې منډې به وې لاور ته به ځې، کراچۍ ته به ځې،
او اسلام آبادونو کې به ګرځې او ډاکټر به وایي 1 کروڑ روپے علاج دی، 50% علاج دی او 10% علاج دی. ډاکټر صاحب ما سره خو نشته، نه دی په بدعملۍ لګول، دې په غلطو لګول، یا دا خرڅو د پلار شابه تکړه شه. ګورې د خدای نه ویریږي، ان بطش ربک لشدید، د خدای رحم زیات قهرم زیات. نو دغه سړی د موسی علیه السلام د امتی لال او خدای ته په جړا شو، چغې کړې په ځنګل کې، الله دا حسن خو تا ماله را کړی، ما ستا په دشمنۍ کې ولګو، الله ځواني خو تا را کړې ده، الله ما ستا په دشمنۍ کې زاړه کړه، الله مال او بچي خو تا را کړي دي، نو خدای ستا په دشمنۍ کې مې ارس زاړه کړل، یا الله ما خو دونه ګناه کړې ده دونه چې هغه خو زه شمېرلی نه شم. او خدایا ته مانه خفه شوې، د ارس تا را کړل ته خفه شوې خدایا، الله ما خو ډېره ګناه کړې ده. خو الله یو درخواست ته اوس کوم، ګوره زارې ته اوس ګوره، الله یو درخواست ته کوم، درخواست دا دی چې زه خو بعد خو اسم خفه شوې، خو الله یو درخواست دی چې زما ګناه خو دومره ده چې د شمېر نه زیاته ده، خو الله ګوره ستا رحم د هغې نه زیات دی. مولوي صاحب زمونږ الله دې وبخي، هغه به د شپې چې ته دعا کوله دا شعر به وي: تعاظمني رب ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما. یاره ما خو ډېره ګناه کړې ده او د ګناه خو لوی پیټې مې په سر دی، خو خدای چې ما دا ګناه ستا دی عفو سره داسې مخ په مخ کړه، نو بیا زما د ګناه نه ستا عفو زیاته ده. نو خدای ګناه خو زما ډېره ده، بدن مال بچو ځواني هر څه مې ستا په دشمنۍ کې زاړه کړل، خو الله ستا رحم د هغې نه زیات دی. الله یو کار وکړه، الله نور به هم داسې د خدای بندګانې چې ته به یې خفه کړې او ګناهونه به کړي، نو الله زه خواسم تا به ما فیصله د دوزخ کړې ده، ځم به دوزخ ته، نو الله د دې ټولو بندګانو دا ګناهونه هم زما په سر را واچو، ما نه خواسم خفې نه مې بخې او اسم دوزخ ته ځم، نو د دې ټولو بندګانو ګناهونه دې په ما را واچوه چې هغوی خو د دوزخ نه بچ شي الله کنه. دی وجړل او کور ته لاړ. حضرت موسی علیه السلام ته جبریل علیه السلام الله راولېږه، وی لاړ شئ یو پیغام دغه سړي ته ورسوه. څه پیغام ورسوه؟ ورته ووایه چې الله تا سره جوړه وکړه، رضا شو، د اور نه معاف کړې او ګناه یې درته وبخله، بلکې چې څومره ګناهونه دې کړي دي دی دله په نیکو بدل کړل. حضرت مالک ابن دینار وایي وی سخته ګرمي وه، لکه د اوسنۍ ګرمي چې ده، سخته ګرمي وه، وی داسې ګرمي وه چې د کور نه بار څوک نه شو وتین، وی سم ضرورت مې و هغې له بار راووتم، خو داسې ګرمي ده چې د انور په دا ځمکه بس راکوز شوې ده، دومره ګرمي وه. وی چې بار راووتم یو شل دی په دواړو خپو، او په دې دواړو کوناټو توخیږي په دې لنډه، دا شلیان به تاسو لیدلي په دې بازارونو کې، په دې لاسونو په ځمکه لګوي او توخیږي، ځان اوچتوي او توخیږي. چې ما دې شل ته وکتل مخې تک سور دې خولې ته بیږي، نو ما شل ته و چې ای شله دې ګرمۍ ته وګوره څه کې چېرته روانې؟ وی ما ته وی چې حج له روانې، وی په دې حال ځې او په دې حال حج له روانې. ما وی داسې وکړه چې راځه او یو پوټې مهرباني وکړه، دمه وکړه، لږ دمه وکړه، نو د هغې نه پس به بیا لاړ شي. وی ما ته وی ته ما ته وګوره کنه، زه خو د تلو نیم د منډو او په توخېدو ځم، نو چې زه تا سره دمه کوم او بل سره دمه کوم، نو هسې نه چې د حج ورځې رانه لاړې شي او حج رانه پوت نه شي، حج خو په خاص سیزن کې کېږي، نو که داسې دمې دمې کوم نو حج به رانه پاتې شي، بیا به څه کوم؟ حضرت مالک ابن دینار ورته وایي د خدای نیکبخته دې سوري ته شه، مازدیګر چې کله موسم خشي نو زه بدله د سورلۍ بندوبست وکړم، یو اس یا یو اوښ بدله بندوبست وکړم، نو په هغې به دې سور کړم، نو په اسانه به ورسې. وی چې دا خبره مې وکړه، نو شل ما ته وایي چې مالک ابن دینار ما خو عقلمن ګڼلې خو قمقلې، ما ته خو هوښیار ښکارې دی، خو ما ته ته قمقل ښکاره شوې. وی ما چې ولې؟ وی ګوره چې مالک د چا نه خفه شوي
او دی ولا په نیخ په نیغه ورغی او بې خولو ورغی او بې ستړی ورغی او که دی ولا په خولو جب جوب او پیاده ورغی بې سورلی نو په کم یو بیړه خفه کېږي دو نوکران دي دواړو نه مالک خفه دی یو ولا په سورلی ورغی او دروازه کې ودرې چې ما ماف کا او بل ولا په پیاده ورغی په توخېدو ورغی او په خولو کې جب جوب ورغی او دروازې والا د دې مالک به په چا رحم راځي څوک به ماف کوي وی دا چې چا ځان نه خوله استې ده نو ته قمقل نه چې ما په سورلی لېږې پرېږده چې ځان نه دا خولې وباسم او دا ځان ورته وتوخم ځکه زما مالک الله ما نه خفه دی نو کېدی شي ومې بخي یاره وی ما بس غږ ونه دی خو لار رخصت شو ځان یې رو توخو اتفاق ته ګوره چې په دغه کال زم الله د بیت الله حج له بوتلم وی چې حج له لاړم او طواف عمره شو او د هغې نه پس بیا فاطمه ذوالحجه منا ته لاړم منا نه پس د عرفې په روز عرفات ته لاړم د اختر په شپه واپس مزدلفې ته رالم د اختر په ورځ باندې نیغ رالم شیطان مې وویشته و چې شیطان مې وویشته او لږ دی خوا رالم د شیطان نه روزګار شم ځکه د اختر په ورځ به دا غټ شیطان ورته خلک وایي اصل کې دا مونږ خلک ورته شیطان وایي جمره ورته وایي جمره عقبه نو چې دا ولي نو دې پسې دعا نشته دې رکوټي پسې او میانځني پسې چې ولي دعا به کوې دې غټ پسې به نه کړي نیغ به راځي نو دې راتاو شوي دی یو غاړې ته لرې ولاړ دی او دعا کوي رستو کوي هغې پسې پورې نه نو یو داسې سړی دی لګیا دی او دعا کوي او خلک ترې راتاو دی او خلک هم جاړي وی ما وی چودرېږه دا هر څوک د خدای نیک بنده چې دی د سره په دې دعا کې شریکېږم چې الله مې دعا قبوله کړي ما درته وختي وي چې ګڼ کسان نبی علیہ السلام فرمایي ګڼ کسان چې دعا کوي یو کس دعا کوي نور پې امین وي الله دعا قبلوي وی چې ورلم ځان مې په هغه رو کې وردننه که چې سړی وګورم هغه شل ناست دی شل لګیا دی دعا کوي او خلک پې امین وي شل هم جاړي خلک هم جاړي شل څه وایي دوام د دوا ده که نه دوا خو به دوام کې خو لګه چل غواړي دوا بشیر جان مې موږ ته دوا کوه نو بشیر جانه چل غواړي چل زده که جبلي چل زده که نو هغه اوس چل غواړي چل څنګه دی یا الله ټول خلق تعالی په سورلو رالل الله ما ته ګوره زه معذوره دله په توخېدو رالل پروردګار ډېر مزل مې وکړو ډېر درته ستړی شوم ډېرې خولې رانه وبېد او ډېر په تکلیف دله رالم او خلق مالدار راغلي دي او زه مسکین راغلی چې رالم نو خدای ستا د بیت الله نه تو شم په ډېر تکلیف نو بیا د صفا مروه ته لاړم نو هلته مې درته منډې ووهلې خلکو په خپو منډې وهلې او ما په دې لنډه درته منډې ووهلې نو خلق لاړل مینا ته نو الله زم لاړم نو خلق په اوښانو لاړل او الله زه په توخېدو لاړم نو بیا خلق عرفات ته لاړل نو خدای هلته مې ځان ورسو نو هلته مې درته ډېرې چغې غوالې خلق په سورلو او زه دا په توخېدو نو بیا خلق د شپې مزدلفې ته رالل نو ما خدای ورځ په عرفات کې د شپې مزدلفه کې په هغه میدان درته چغې ووالې نو بیا خلق رالل ستا دشمن شیطان یې ویشته نو الله زم پکې رالمه نو ما مغه شیطان ویشته نو اوس خلق زی قربانی کوي ما سره خو الله پیسې نشته خلق ګډان قربانی او څوک چیلي قربانی ما سره خو د پیسې درک نه لګي نو الله زه د خپل ځان درته قربانی کوم زه د خپل ځان نظرانه درته پیش کوم زه د ځان درته قربانی کوم نو الله ما سره جوړه وکړه او زما دا قربانی په خپل دربار کې قبوله کړه وی چې دا ټکې وي او خرې نارې کړه او لال پرېوت وفات شو زاره کې کمال دی مونږ زاری خدای ته ونه کړه جړه کې خدای ته کمال دی مونږ جړه خدای ته ونه کړه نه مو زاری وکړه رب العالمین ته او نه مې جړه وکړه رب العالمین ته رب العالمین ته زاری وکړه جړه ورته وکړه الله قبلوي او د دې زارې دا ټکې نه دی دا داسې په ټک لګي چې زه درته نشم ویلی دا دې ګوره خیرم لګي
یو ښځه و ماشوم بچی او ماشوم چې ماشوم بچی رواني کو نو بس ښځه د زړه نه بعضې ماشوم رواني شیطانتونه کوي نو مور ورته سم شه نو نه سمیږي نو بیا سم شه نو نه سمیږي نو بیا سم شه اصل کې غلطي د مور او پلار یې نیازبینې بلد کړي نو که دا دې مار غلطي ده دې مار غلطي ده دې مار غلطي بعضې ماشوم به ګوره نیازبین نه بلدی په دې مکه شریفه کې زمونږ یو دوست دی نو هغه سره مونږ چې لاړو نو کې به ناستو نو هغه یو ماشوم زوی و دو بلکې هغه یو ډېر روان اوهو او پلار یې ښه سړی و نو د هغه پلار د مخې به ورته چا غږ نه کو او پلار به ورته کتل او په حرم کې به یې روانې کو نو زه اوس ناست یم نو ده سره اوس قلم دی او پلار والا کاپی ورکړې ده په قلم خطونه لیکي او پلار ته خلک راغونډو نو ده دا چلو کو چې قلم به یې راواغېش یو کې به یې ومنډو شیطان غوندې قلم به یې کله بل په ګونډی کې ومنډو پلار هم ورته څه نه وی خلکو به هم څه نه وی یو کس دی په دې پتون کې قلم په دوه تیزی ورکړه چې غریبي وینې کو زه اوس ناست یما اوړه کې کرم ریبمه چې خدایه هسې نه ما ته چېرته ټونګه راواچوي سړی خو نیازبین دی څوک ورته غږ نه کوي پلار ورته ګوري او پلار ته یې راله غوسه راله ښه مضبوطه چې دا څه بلا ده ماشوم دا رپوټې او عربو کې ماشوم له ډب هم نشي ورکولی دا لا بل غم دی سعودي عرب کې قانون دی چې ماشوم له به ډب نه ورکوي بالکل به ډب نه ورکوي خو د تراو په دې منځ کې دا پوټیني ماشومان دا منډې او ترړې پکې وایي غږ نشي مې دا ولې دا ماشومان خلک نه سموي څپېړه ولې نه وباسي وی قانون دی چې غږ به نه کوې نو په سکول کې راته یو سړي خبره کوله وی دا ماشومان په سکول کې د استاذ په اوږو ورسورېږي استاذ ته اوږو ته خیږي استاد غریب ورته سمشوي په هغې نه پوهېږي او څپېړه که ورکوي نو قاضي له ځي چې دی ماشوم والې دی نه دا خو قانون زمانه دی خو ماشوم ته خو به ادب ښه عقل خو به ورته ښه نو والم نو اوس صاحب یو لټونګه بل لټونګه پلارم ګورو خلک هم یو وینم کو ما وی خدای اوس پاسېدی هم نشي شاته ځای نشته او بل دا دی که دی ماشوم درته هسې نه اوس تاله چې تا ټونګه راونه کړي داسې په غم به واړم یاره همغسې وشوه چې هغسې وشوه هغه سپینسلې ما ته رانېغ که خو چې رانېغې که مې ودرېږه مې زه مشنه غریمه لاس می اوچت کو دا مخ می ولو خو داسې می وو که نه داسې مضبوط می وو او صفا دا مخ یې ولګېد حالانکې مخ ول په شریعت کې ګناه هم ده مخ به نه وی خو بس غوسه راله او پې نه شوم دا مخ می پې وو چې هسې می وبنګاو مې تا ته عقل چا نه دی ښولی او والد صاحب ته مې مخ ور واړو مې دا ستا مېلمانه راغلي څوک د افریقې نه څوک د پاکستان یو ځای بل ځای نه در سره ناست دي او ټول مسافر دی بل غریب یې وینې که دغه حرم کې وینې ستل ګناه نه ته ورته ګورې د ماشوم ته عقل نه ښې ته د ماشوم ته نه ګورې پلار خو یې وشرمېد غږ یې نه کو خو ماشوم زر لاس ښکته کو او پین یې لر کو چې زه به رالم او ماشوم به ما ته وکتل که نه دوک به ناست و بیا غږ به یې نه کو بس قبلې ته به نیغ مخ کو او پلار به ورته وخندو بیا هغه دی هغه بیا راغی وی هغه بیا وی راغی قبلې ته به یې مخکې به چپ شو لاسونه به یې ښکته کړل نو هغه یو ځل پلار نه مې تپوس وکړو مې هغه بچی دی څه شو مې هغه هلک څه شو ما ته خو ښه دی اوس که نه هلته یونیورسټۍ کې وي داخل دی سبق وایي ما ته وی مولوي صاحب ستا هغه یو څپېړی ځای ته رسولی دی وی نه سمېده در حقیقت خبره دا ده چې د ماشومانو خو به اصلاح کوې نو بعضې مور او پلار ماشومان نیازبین لوی کړي نو چې روانې کوي خیره ورته کوي نو هغه مور چې د ماشوم تنګه کړه نو ای ته خدای مړکه خدای دې مړکه داسې سترګو نه یې ورسره اوښکې م لاړئ خدای دې مړکه مزاري خو خدای قبلوي که نه الله وی زه بس وی لیکل ماشوم لوی شو بالغ شو او چې کله ماشوم بالغ شو نو ټس چې خدای واغېشت مور چغې والې زما زوی مړ شو یا خدای زما زوی مړ شو یا خدای زما زوی مړ شو الله ورته خوب کې ښایي ورته وی ګوره تا چې ورته کوم وخت خیره وکړه مونږ هغه وخت ځان سره ولیکله خو هغه وخت د بوټې میوه کچه وه مونږ ودرېږه چې پخه شي نو بیا به یې شو کوو کچه میوه څوک نه شو کوي پخه میوه خلک شو کوي نو چې پخه شوه در نه مو شو کوله واقعي ګورې د مور دعا هم قبلېږي او خیر هم قبلېږي په دې ځان پوهېږي
یو لوی بزرګو او مور یې مړه شوې وه، نو چې په لاره ته یو سړي والا آواز ورکو، اے فلان کیا قدم پہ احتیاط تخلق ورې. هغه چې شاته وکتل وی ولې؟ وی ادې مور جمدی وه، نو هغې دعا ده نه ګیر چاپېره تاوېده را تاوېده. اوس به ګورې قدم پہ احتیاط اخلي مور دې لاړه. بهر کې زاری فریاد رب العالمین قبلی او په زاره او په فریاد باندې الله خوشحالیږي. نو زمارونو مونږ په هره ګړی کې الله ته محتاج یو. ښه زمونږ دا وجود، زمونږ دا مال، زمونږ دا بچی، زمونږ دا حسن، زمونږ دا سترګې، زمونږ دا لاسونه، زمونږ دا غوږونه، زمونږ دا مسلمانی، دا ټوله مونږ له رب العالمین را کړې ده.